ملګرو هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په نن ویډیو کې به درته وښایم چې څنګه کولی شو موږ د عکس شاته څخه ډیزاین کړو چې دغه د عکس یو له مهمترینو ډیزاینونو څخه دی. نو راځم د پکسلب په طرف. پکسلب په انشاءالله تاسو هر یو ځان سره په موبایل کې لرئ. که چیرې تاسو پکسلب ځان سره په موبایل کې نه لرئ نو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. او که چیرې تاسو زموږ مخکینۍ ویډیوګانې نه وي لیدلې نو تاسو کولی شئ زموږ نوره مخکینۍ ویډیوګانې هم وګورئ چې هلته یو مکمل کورس دی. تاسو کولی شئ چې دغه کورس موږ سره تر پایه پورې تعقیب کړئ. نو په پکسلب باندې کلیک کوم. په پکسلب کې دلته یوه صفحه اخلم. د خپل عکس مطابق یوه صفحه واخلئ. اوس دې ته بیا په دې اپشن باندې کلیک کوم. بیا په رنګ باندې کلیک کوم. دلته دوه رنګونه ورته انتخابوم. په دې کې دغه رنګ ورته انتخابوم. بیا راځم په دې اپشن باندې کلیک کوم. بیا عکس ورته داخلوم. نو دوستانو دغه عکس مې ورته داخل کړو. اوس راځم د دې دوستانو تاسو شا بیکګراوند ولیدو. دغه عکس بیکګراوند نه لري. نو دغه ویډیو که چیرې غواړئ چې څنګه کولی شو موږ د عکس بیکګراوند ختم کړو نو دا مخکې ما یوه ویډیو جوړه کړې چې هغه ویډیو تاسو کولی شئ چې همدې ویډیو پلی لیسټ کې وګورئ. نو دوستانو بیا د پنسل اپشن باندې کلیک کوم. بیا په لیکنه باندې کلیک کوم. بیا په ایډیټ اپشن باندې کلیک کوم. دلته دوستانو څه لیکل ورته لیکم. بیا راځم دې پنس یا لیکبڼې باندې کلیک کوم. په دې ځای کې دوستانو یو پنس ورته انتخابوم. اوس دې ته آوټلاین هم ورکوم. شیډو هم ورته اضافي کوم. دغه د عکس لاندې راولم. او په سنټر باندې کلیک کوم. اوس راځم دې لیکلو څخه یوه کاپي اخلم. اوس په دې کې بیا دوستانو بیا ګرافیک ورته لیکم. دا هم سنټر کې کوم. بیا دې نه یوه کاپي اخلم. په دې کې دوستانو ډیزاین ورته لیکم. اوس د دې لومړنیو لیکلو رنګ چې دی دغه ورته تیروم. دغه رنګ مې زیړ کړو. بیا راځم دوستانو له دې څخه یوه کاپي اخلم. اوس راځم دوستانو دې ته یو بل پنس ورکوم د دې لیکلو مطابق. زه له دې پنس څخه ورته استفاده کوم. نو دوستانو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو حتما در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې غواړئ چې الپه کورس تر پایه موږ سره تعقیب کړئ نو حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.